استاد د وخت مشهور شاعر پروفیسر ډاکټر عباسي یوسفزي صاحب نه تقریبا د 7 کال نه زه زده کړې کومه د 2012 نه. یو خوا نعمت خرڅېږي بل خوا عقیده خرڅېږي، یو خوا نعمت خرڅېږي بل خوا عقیده خرڅېږي، د دې جومات انګور په دغه میکده خرڅېږي. په خاورو کې مستی ده د اسمان سره ګډېږي، په خاورو کې مستی ده د اسمان سره ګډېږي، زما د وجود وینه د باران سره ګډېږي. زه دومره ترنم باندې مین یم چې حد دی، زه دومره ترنم باندې مین یم چې حد دی، دا زړه مې کله کله د اذان سره ګډېږي. باوره نور خدا د ملنګانو عدد پرېږده، ته څه لیونی چې د ځان سره ګډېږي. سلامونه علیکې احترامات میمنې ادبي خپرونه ده ویښې جذبې. زه ستاسو کوربه یم عدنان منګل. په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به. دا مهال موږ سره ډېر تکړه شاعر ښاغلی سمیع الله باور دی. هرکلی او ستړي مه شئ ورته وایم. ډېره زیاته مننه عدنان منګل صاحب ستاسو هم او ستاسو د خپرونې د ټول ټیم هم چې موږ له مو وخت راکړو. موږ هم روغ یو جهان مننه ستاسو. ستاسو هم یو جهان مننه. باور صاحب کول خو را سره خپله لنډه شانې پېژندګلو کې نو ډېره ښه به وي. زما سمیع الله نوم دی او باور مې تخلص دی. پېښور کې اوسېږم، پېښور کې پیدا شوی یم او دلته مې تر 12 جماعته پورې سبق هم ویلی دی او اوس دغه پښتو ادب سره تعلق لرو. بس دغه شعر او شاعري کوو ماته ګوډه. دواړه د یو بل په ارمان دي، یو هلک او جینۍ. دواړه د یو بل په ارمان دي، یو هلک او جینۍ، د زمانې قید کې بندیان دي، یو هلک او جینۍ. ډېره مننه. او هر څو حالاتو که یې منځ کې تنهایي جوړه کړه، هر څو حالاتو که یې منځ کې تنهایي جوړه کړه، خو په یو بل باندې ودان دي، یو هلک او جینۍ. ډېره مننه. او ستا انسانانو جاهلانو د خپل ظلم ښکار کړل، ستا انسانانو جاهلانو د خپل ظلم ښکار کړل، پروردګاره در روان دي، یو هلک او جینۍ. ډېره مننه. او خودفریبۍ ورله په مینه کې خلل پیدا کړو، خودفریبۍ ورله په مینه کې خلل پیدا کړو، بس اوس په دغې سره وران دي، یو هلک او جینۍ. ډېره مننه. او په هر قیمت باندې ژوندي پاتې کېدل پکار دي، په هر قیمت باندې ژوندي پاتې کېدل پکار دي، په هر قیمت باندې ارزان دي، یو هلک او جینۍ. ډېره مننه. او همدغه دی باوره زه مینان پیژنمه، همدغه دی باوره زه مینان پیژنمه، او تر ګوري روان دي، یو هلک او جینۍ. ډېره مننه. باور صاحب که دا راته ووایي چې دا شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی او د خوښې شاعر مو څوک دی؟ عدنان صاحب ما خو شاعرۍ آغاز د ډېر وخت نه کړی دی او زه ډېر ماشوم وم هغه وخت نه دې سره زما شوق و. بس داسې زموږ ته څه استاد نه میلاوېدو نو او زموږ عمر هم کم و چې دې پسې ګرځېدلی وي. خو بیا چې کله وخت سره راتلو نو زما استاد د وخت مشهور شاعر پروفیسر ډاکټر عباسي یوسفزي صاحب نه تقریبا د 7 کال نه زه زده کړې کومه د 2012 نه او هغه زما استاد هم دی، هغه مې د خوښې شاعر هم دی او دغه مزل دی روان دی. ادبي هلې ځلې مو نن سبا څنګه روانې دي؟ کومې سې ټولنې سره تعلق ساتئ یا نه ساتئ؟ ادبي هلې ځلې خو زموږ خپله ټولنه چې ده هغه خو په پېښور یونیورسټۍ کې کېږي، پوهنتون ادبي ستوري په نوم باندې د پښتو اکیډمۍ حال کې. همدغه زموږ استاد پروفیسر ډاکټر عباسي یوسفزي صاحب د هغې مشر هم دی او هغه جوړه کړې هم ده. دغه زموږ خپله ټولنه ده او د دغې نه علاوه چې څومره مرکې کېږي او څومره ټولنې په پېښور کې کېږي بس ټولو له خپل ځان رسوو او هغې سره شرکت کوو. تر دې دمه مو څومره غزلې تاسو لیکلي او کتاب ته مو اراده شته دی که نشته دی؟ یاره عدنان صاحب ما خو غزلې ډېرې لیکلي دي، ډېره شاعري مې کړې ده، نثر کې مې هم کار کړی، خو دغه پوښتنه ما نه ډېرو مرکو کې کېږي د دې کتاب په حواله باندې. نو کتاب ته زما هېڅ اراده هم نشته دی فی الحال په دې وخت کې، ځکه چې کتاب یو داسې شیز دی دا تاریخ پاتې کېږي او دا په راتلونکي نسلونه ګوري دا کتابونه. نو دا داسې دی چې په خپله شاعرۍ کې ډېر ښه انتخاب کول غواړي د کتاب دپاره او معیاري غزلې معیاري شاعري په کتاب کې چاپ کول غواړي. لکه کم خلک هم چې په دې کتاب باندې تعدي کوي نو راتلونکي 8-10 کاله پس به دیو پر خپل کتاب باندې خپیمانه بیا به دیو ته د خپله شاعري چې کم دی دا به صحیح نه ښکاري. یو خوا نعمت خرڅېږي بل خوا عقیده خرڅېږي، یو خوا نعمت خرڅېږي بل خوا عقیده خرڅېږي، د دې جومات انګور په دغه میکده خرڅېږي. ډېره مننه. یو خوا نعمت خرڅېږي بل خوا عقیده خرڅېږي، د دې جومات انګور په دغه میکده خرڅېږي او سړه سړه وي د دې نورو وجودونو وینه،
سړه سړه وي د دې نورو وجودونو وینه په دې بازار کې د افغان وینه توده خرڅېږي دا بیا دا شعر بیا وایي ډېره مننه سړه سړه وي د دې نورو وجودونو وینه په دې بازار کې د افغان وینه توده خرڅېږي او دا صرف زلفو کې د ګدلو خلک نه دي ګورې دا صرف زلفو کې د ګدلو خلک نه دي ګورې دلته په یو سړي هم ټوله ګلکده خرڅېږي ډېره مننه او دا د خالق په امانت کې خیانت کوي بیا دا د خالق په امانت کې خیانت کوي بیا چرته چې هم په څو پیسو باندې بنده خرڅېږي ډېره مننه او ستا ضرورت دی خو زما سره بل هیڅ نشته دی ستا ضرورت دی خو زما سره بل هیڅ نشته دی له تا نه زار شه که زما را سرنده خرڅېږي ډېره مننه او په دې جینۍ باندې که بیا نیلامي نه کېږي خو په دې جینۍ باندې که بیا نیلامي نه کېږي خو زما په کار ده که دا ښکلې آینده خرڅېږي ډېره مننه او باوره خلک دې خیرن وي حیاداره دې وي باوره خلک دې خیرن وي حیاداره دې وي پروا به نه کوي لالونه به ګنده خرڅېږي ډېر ښه ډېر زبردست باور صاحب که هغې کې څه پیغام ورکول غواړئ نو بس زما خو ادبي سړی یم او ادبي پیغام به ورکړم چې څومره ملګري هم شاعري کوي نو هغې ته زما دا پیغام دی چې کتاب دې وګوري خپل مشران دې وګوري خپل تاریخ دې وګوري د هغې نه پس چې کومه شاعري کوي هغه دې خپلو استادانو سره چې کوم دی په هغې باندې مشوره کوي معیاري شاعري دې کوي لکه ځکه چې ادب په مخ په وړاندې روان دی د پښتو ادب نو پکار ده چې موږ معیاري شاعري راوړو ډېر ښه ډېر زبردست دا و ډېر محترم سمیع الله باور صاحب د بلې خپرونې په تمه اوسئ ښاد او آباد مو غواړم د الله په امان